په دې هفته کې به انشاءالله تر دې بورې پورې د دې اول یرقیر ورسېږي. دې ته موږ تقریبا ډېره غټه جوچه نیولې ده مابین کې. دا بیا داسې وصل کېږي د مزانګ سره چې مکمل وزن واده ته ایستل شوې ده. ډېر ښه په اساس شکل جوړ شوی او بله خبره یې دا ده چې ډېر د دې کار چست روان ده. د دې سړک کار چې 3226 متره طول لري او 10 متره عرض لري، کار یې انشاءالله 80% په مخ تللی دی. او نن مو لله الحمد د بایندر کورس شروع وکړله چې په دې هفته کې به انشاءالله تر دې بورې پورې د دې اول یرقیر ورسېږي او په راتلونکي هفته کې به موږ د ویرینګ دپاره چې هغه دوه مله یرقیر دي، د دوه مله یرقیر شروع کوو. نو انشاءالله د دې میاشتې جاري میاشتې تر اخره پورې به موږ شاید کلیزي د آخري لایه وو. د دې استراکچر چې دی د مین استراکچر چې دی دا مکمل تقریبا 95% تکمیل شوی دی. صرف هغه د لینک روډونو ډرینونه هغه پاتې دي، یو څه هغه هم د دې په خاطر چې په هغې ځای کې مسکوني ساحه ده، خلک اوبه ډېر زیات دی، نو هغه مو پرېښې دي. نور 95% تکمیل کار یې تکمیل شوی دی. صرف دغه د کوټې سنګي کې بسکورس او سبیس کار جریان لري. نور پروژه انشاءالله په دغه اقرب کې انشاءالله تسلیموو. د قیر چاره فوق العاده په بین المللي ستندرد باندې جوړې شوې دي. د دې مکس ډیزاینونه ټول مطابق د سپیسیفیکیشن او مطابق د اصولو د انجینریو په مخ تللي او ډېر ښه روان دي. کوم مشکل تر اوسه پکې نه دی راغلی. تر څو چې د دې لیسې غازي نه تر دې بورې پورې دوه مله یرقیر خلاصېږي، د بورې پکې هم انشاءالله بسکورس خلاص شوی وي او اسفالتو ته به آماده وي. د دې سړک په جوړېدو سره به تقریبا ډېر سهولت منځته راځي. کوم کسان چې دې نه عبور کوي، خصوصا هغه فرعي سړکونه به چې کله به د حجم ترافیک زیات شو، لاره به اکثریت وخت بنده وه، کوټه سنګي، د مزنګ او د بورې ساحه کې. نو د دې د جوړېدو سره به ټول ترافیکي مشکلات د منځه ځي، هېڅ مشکل به نه ایجادېږي انشاءالله. دلته په دې پروژه کې په مجموع کې تر 2500 نه تر 300 نفر روزمره کار کوي په هر بخش کې. موږ ډېر خوشحاله یو، نه تنها د کوټې سنګي ته د مزنګ پروژې په خاطر. دلته په کابل کې تقریبا په لسګونو پروژې نورې هم روانه دي ښاروالۍ له طرفه. نو د ټولو کیفیت ډېر لوړ دی. انشاءالله په دې راتلونکي کې به د هېڅ روندان په کابل کې وجود نه لري او ډېر خوشحاله یو. الحمدلله بیخي کارونه بیخي ډېر ښه روان دي. یو خوبایي د دې سړک دا ده چې اوبه یې بلکل ډېرې ښې وځي، ډېر ښه په اساس شکل جوړ شوی. او بله خبره یې دا ده چې ډېر د دې کار چست روان ده. نو تقریبا د ده د قیراندازي شروع شوې ده. موږ الحمدلله ډېر ترې راضي یو. نو د کابل له ښاروالۍ څخه، د افغانستان له اسلامي امارت څخه ډېر مننده یو او دا هیله ترې کوو چې نور هم د افغانستان کې نور هغه وکړي، سړکونه جوړ کړي، نورې پروژې دې پراخې شي، نور پروژې دې شروع شي، تر څو افغانستان نور هم ښایسته او پیشرفت وکړي.
ښه معیار سره موږ کوشش کوو چې هغه حد امکان چې څومره واځي موږ کېږي هغه موږ کړي دي. او بل د ښاروالي لخوا هم ډېر معین آیات راځي، ډېر بررسي کوي، ښې پوښتنې مکمل معلومات ورکوي. اوس خو موږ دغه فرعي سړک سره د قیر اندازې ته رسېدلی ده. معیارونه خو موږ مطابق یو دی، مطابق د ښاروالي کوم معیار چې دوی موږ ته ټاکي په هغه معیار موږ مخته ځو. هم د غو لخوا پرسونل ده، هم د موږ ځان ته دلته پرسونل ده چې هغه په هر 10 متري کې دوی چکن کوي، د هر چي د هر د سبیس نه نیولې د سبګریټ نه تر سبیسه پورې، بیا بسکورسه پورې، بیا حتی اخري تر قیره پورې. د اوبو سیستم خو دې ته موږ تقریبا ډېره غټه جوچه نیولې ده مابین کې. دا بیا داسې وصل کېږي د مزانګ سره چې مکمل وجه راده ته ایستل سوې ده د باغیوار په ساحن کې. نو د اوبو له خطره موږ الحمدلله تر اوسه یعنې خپل توان کوشش هم کړی چې د اوبو له ضرره موږ دغه سړک مکمل انشاءالله ساتلی ده. د وطن آبادي ده او وطن چې ورځ په ورځ ترقي کوي، جوړیږي. په دې خو که څوک د وطن سره مینه لري هغه نو خامخا به د خوشحالۍ احساس کوي. نو الله دې نور هم دوی ته ترقي ورکړي چې دغه وطن نور هم له دغه بدبختیو او هغه نه وساتل سي او نور هم ترقي ورکړي. ځکه دا 20 کاله 40 کاله ډېر ځورېدلي دي، هم ولس ځورېدلی، ملت ځورېدلی. له خدای غواړو چې نور دغه ځورېدلی ملت نور په امان کې زندگی وکړي. دا خو ماشاءالله ډېر په معیاري توګه، ډېر 100 په 100 کې په معیاري توګه و ټول مواد ماشاءالله داسې مواد چې بالکل سټنډرډ مواد ټول منظم شکل جوړ شو. داسې مواد او اوبه یې ډېرې ښې وتلي، کار یې ډېر ښه روان دی. موږ خپله پکې کار کوو. دغه مواد د شپې چې کوم ګاډي راځي دا مواد راوړي، دا موږ ټیسټ کوو. ټیسټ نه بعد باید هغې نه موږ مواد راوړو او هغې نه بعد یې موږ باچوو او کار ماشاءالله هېوادوالو ته موږ دا اطمینان ورکوو چې دا ډېر یو منظم او ډېر ښه سړکونه به جوړ شي انشاءالله.
والا ډېره رابندي وه، رښتیا واقعیت خبره ډېره رابندي وه. دا سړکونه چې آزاد سي او دا چارې ټول چار اطراف سړکونه چې سره وصل سي ډېر ښه راځي. والا انشاءالله نو نظر سابق ته انشاءالله په دغه رژیم کې انشاءالله ډېر هغه پیدا انشاءالله ډېر ښه په ترتیب او ښه جوړوي. غوښتنه والا هم دغه ده چې هم کورونه هم سړکونه او خدای دې له افغانستانه دا نور مصیبت له افغانستانه ایسته سي او هم دغه خپل غریبي او خپل سړکونه او خپل ژوند خپل هغه مخ ته بوځي.